قارون خپل مزدورانو ته دا ویلې چې د زما خزانې دا ټول راجمع کړي په دې میدان کې. د مال دولت د خزانې راجمع کړل سولې او په دې وخت کې یو کمزوري مسلمان ول هغه دا ویلې چې یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش چې موږ سره هم دا رقم خزانې وای، الله موږ ته هم داسې مال دولت را کړی وای. او چې کوم مضبوط ایمان والا هغوی ورته ویلې چې تاسې د دې تمنا مه کوئ. قارون دا وخت د الله د غضب تر ساحې لاندې دی چې کله الله رب العزت په حکم سره قارون سره د خپل خزانې په مځکه باندې دننه سولو، نو دې وخت کې د ټولو چې د هغه سر خلاص شو. یعنی چې په کوم حالات کې ته یې چې کوم څه الله تا ته درکړي دي پر دې باندې راضي واوسېږه. هېڅکله تمنا مه کوه چې کاش کې ما سره هم دومره پیسې وای لکه دا کفارو چې الله ورکړي دي موږ سره هم دومره پیسې وای. ګوره الله ستا لپاره دغه ژوند خوښ کړی دی لکه کوم چې ته ګزاره کوې په دې کوم ژوند کې. په انګریزانو کې دا یو قانون و مخکې کم د مرګ مجرم چې هغه ته به پانسۍ ورکوله، د پانسۍ څخه یو میاشت مخکې به د ده د زړه هر ارمان پوره کېدی. ده ته به قسمه خوراکي ورکول کېدلې، یعنې چې د ده زړه څه وغوښتي هغه خوراکه به ده ته ورکول کېدله، او چې د ده زړه به چیرې وغوښتي دی بې حالته بیا وایي هلته به چکر ورکوئ. په دې وخت کې یو څوک هم داسې نسي ویلی چې کاش کې زه هم داسې خوراکي وکړم، زه هم داسې چکر ووهم، زه هم داسې. یعنې یو څوک چې په سترګو دا ویني چې دې خوراکو یو څو ورځې وروسته اخر دی به